پاکستانی پلاوي سره تر جنجال وروسته د ملا یعقوب تازه اعلان وایي هند ته خپل ځواکونه لیږو دا چې ولې او څه لپاره نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. هندي رسنیو ویلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب ورسره په تازه مرکه کې لیواله شوی چې هندوستان کې خپل ځواکونه وروزي. د هند نیوز 18 ټلویزیوني چینل وایي په ځانګړي مرکه کې له ملا یعقوب څخه پوښتلي چې په هندوستان کې د خپلو ځواکونو د روزنې په اړه څه نظر لري. د نوموړي په وینا ملا یعقوب ورته د دغه پوښتنې په ځواب کې وویل هو موږ په دې کې کومه ستونزه نه وینو، د افغانستان او هند اړیکې پیاوړې کیږي او د دې لپاره به زمینه برابره کړي. د دغه تلویزیون د راپور له مخې ملا یعقوب ورته وویل لومړی دوی غواړي چې د هند په ګډون له ټولو هیوادونو سره پیاوړې ډیپلوماټیکي اړیکې جوړې کړي. سرچینه د ملا یعقوب له خولې لیکي کله چې موږ په ګډه سیاسي او ډیپلوماټیکي اړیکې ولرو نو بیا به موږ د دفاعي اړیکو ته چمتو یو، نه به ورسره کومه ستونزه وي او نه به کومه ستونزه وینو. ملا یعقوب له نورو هیوادونو سره د اړیکو په اړه وویل چې دوی د نړۍ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه د هند په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. تر دې مخکې د طالبانو د حقاني شبکې یو مشر انس حقاني هم هند سره د اړیکو د ښه کېدو لیوالتیا ښودلې وه. طالبان اساساً د پاکستان له لوري رامنځته شوي او واک ته رسول شوي ډله ګڼل کیږي، خو په وروستیو کې د دغه ستراتیژیک ملګري سره اړیکې په ترینګل کېدو دي. یاده دې وي چې ملا یعقوب څه موده وړاندې کابل ته د پاکستاني پلاوي سره چې مشري د ISI مشر کوله جنجال کړی و او اخطار یې ورکړی و که چیرې افغانستان باندې د TTP په پلمه برید وکړي نو د سخت او غاښ ماتونکي غبرګون سره به مخ شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.